تل خوشبین اوسه که څه هم ډېرو ستونزو محاصره کړی ځکه هره شپه سهار لري او هره ستونزه د حل لار. په خپل ژوند کې دوه خبرې په یاد لره. اول دا چې د سختې غصې پر مهال تصمیم ونیسه. دوهم دا چې د خوشحالۍ پر مهال چاته واده مه ورکوه. تل په یاد لره چې فرښتې د خبرې لیکي، نو داسې څه مه وایه چې وروسته پرې پښیمانه شي. د ګیلو او شکایتونو څخه ژبه په امن کړه، راحت به درته پیدا شي. هغه کارونه چې تا به هیڅکله پښیمانه نه کړي، اول یې صبر او دویم یې نورو ته درناوی دی. کله چې ستا د ګوتې نښه ستا د شخصیت بیانونکې ده، نو ستا ژبه ستا د تربیې او ښو اخلاقو څخه بحث کوي. ناڅاپي تنګدستي هغه ګناه ده چې له موږ څخه د استغفار غوښتنه کوي. که ژاړې او که خاندې، ژوند تېرېږي. داسې چورتونه مه وهه چې ته ترېنه فایده نشي اخیستلی، ځکه خفګان ستا د سبا غم نشي کمولی، خو د نن ورځې خوښي هرومرو درڅخه اخیستلی شي. که یو څوک د دوستۍ په بهانه ستا د زړه دروازه در وټکوي، نو زر یې مه ورخلاصوه، ځکه ځینې خلک د ماشومانو عادت لري، دروازه وټکوي او بیا تښتي. همیشه د ورځ په لمانځه او اذکارو سره پیلوه. لمونځ، تلاوت او اذکار ډیر کوه، ځکه دا د سینې ته روښنایي بخي. همیشه لمونځ کوه، ځکه هغه ستا سره قبر ته تلونکی دی. دعا ډیره کوه، هیڅکله یې مه پرېږده، ځکه همدا د نجات رسۍ ده. تل خوشبینه اوسه، که څه هم د طوفان په غېږ کې ګوتې دې په تسبیحو ښکلې کړه، یعنې تسبیحات وایه. کله چې غمونه او پریشانیانې درنه چاپېره شي، نو لا اله الا الله ډیر وایه. صدقه کوه، ځکه صدقه تر ټولو ښه کار دی، او تر نورو ښه صدقه ښه او نیکه خبره کول دي. اوږدې سجدې کوه، ځکه اوږدې او له ویرې ډکې سجدې د دنګو ماڼیو بهتره دي. تر خبرو کولو مخکې فکر کوه، ځکه ځینې کلمې وژونکې دي. د مظلومانو دعاوې خپلې کړه او له حاله یې ځان خبر کړه. خپل نفس خو کولو ته وهڅوه، ځکه نفس خو بدۍ ته هڅونکی دی. د خپلو والدینو رضا تر هر څه مخکې خپله کړه. خپلې جامې فقیرانو ته ورکړه، ځکه ستا زړې جامې هغوی ته هر وخت نوي دي. هیڅکله مه غوسه کېږه، ځکه د دنیا ژوند تر هغه څه چې ته یې فکر کوې ډیر لنډ دی. نو همدې لنډ ژوند ته رحمان بابا د شعر په ژبه وایي چې که ترې ولوښته شاهان او سلطانان، هیڅ نیمګړی په چا نشو دا جهان. که هزار هزار فنا شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران. او د رفتن او آمدن حساب نشته، لکه بحر چې بهیږي بې پایان. یو د بل په غم نه نرم وینه ګرم، یو د بل په غم نه نرم وینه ګرم. هم دا غز ده چې ورشي په خپل ځان، او پیغمبر غوندې صاحب د دنیا تیر شو. دا دنیا ویرانه نشوه په هجران. او که غلبیل کړم د تمام دنیا خاورې، بیا به نه مومم دارا او شاه جهان. بوی د نام او د نشانې پاتې نشو، بوی د نام او د نشانې پاتې نشو، چې دعوه یې کړه د نوم او د نشان. که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه، د خپل پلار او د نیکه په ګورستان. چې ته په دواړو سترګو ښکلولې، ګوره څه شو هغه خوله هغه لبان. چې مدام یې په قربان قربان بللې، اوس دې غږ در باندې وکړي چې قربان. او د رحمان دې سوزان شعر ته حیران یم، چې اور بل شوی نه دی په دیوان. له تا سره تر ټولو ځواکمنو ځواکمن او د غنیانو غني الله تعالی مل دی. هیڅ ویره مه کوه، هیڅکله د ګناه لپاره چاته دروازه مه پرانیزه. همیشه په یاد ولره چې ټولې خبرې دې ملایکې لیکي. کله چې دې له چا څخه خپل غیبت واورېد، نو هغه ته ووایه له خدایه ویریږه.